ارشد خان د ANP باره کې څه ویلي دي؟ جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمند کتونکو، زه ستاسو کوربه شهزاد خان یم. نن در سره د ارشد خان یو ویډیو شیر کوم، کوم چې د PTI یو ډیر مضبوط ورکر دی، چې د PTI په هر ځای کې کو جلسه وي، کو د PTI درنه وي، کو مطلب د PTI هر قسم حالات په هر حال کې د PTI سره ولاړ دی. هغه نن خپلې خبرې کړې دي کله چې پرویز خټک صاحب د PTI نه خپلې لارې جدا کړلې. په دغې باره کې هغې حیدر هوتي صاحب یو بیان ورکړی دی. نو ارشد خان د هغې په حیدر هوتي صاحب په بیان باندې چې کوم دی خپل یو ریاکشن ورکړی دی. نو ګورو چې ارشد خان څه ویلي دي. راځئ دا ویډیو را سره وګورئ، د دې نه پس څه زه خپل موقف شیر کوم. پرویز خټک صاحب ډېرې لوی خبرې کولې. پرویز خټک صاحب هغه وخت کې وی دا نیشنل پارټي خو مې دله ختمه کړه. عمران خان ته وی چې نیشنل پارټي چې دا مې دله ختمه کړه، نیشنل پارټي به بیا سر نه راپورته کوي. او ما ورته هغه وخت ویلي چې عمران دوکه نشي. مشره یم د PTI، خو یقین وکئ بس ته چې زه ستاسو غیرت ته سلام کوم. د ANP د لیډرانو د مشرانو زه ولې صفت کوم، دا تاسو ته پته شته چې د ANP لیډرشپ چې دی که نه، کم از کم هغه یارېدلی نه دی، د مرګ نه، د بمانو نه، د هېڅ نه دی، په خپل پښتو ولاړ دي. او زمونږ د بې غیرتو محمود خان ته وګوره چې هغه زمونږ سره کم زیاتې وکړو. عمران خان سوات له څونه عزت ورکړو. زه خو یم چې دې محمود خان ته چا هم د لوټو عامل واچو نو 2 لک روپۍ به ول ورکوم. 2 لک روپۍ دا شیر کې هغه ته. جی قدرمندو کتونکو، تاسو دغه ویډیو وکتله، بالکل دغه خبرې تاسو واورېدلې. قدرمندو کتونکو، زه له اخره کې خپل یو پیغام یو میسج در کوم. مونږ پښتانه پته نه لګي څه وجه دا ډېر لنډ سوچ کوو، ډېر مختصر سوچ کوو. خو چېرته مونږ د خپل ووټ استعمال وپېژندو، د خپل ووټ استعمال، نه به د وړو په قطارونو کې څوک ودرېږي، نه به د غریب دومره تذلیل کېږي. همدا خلک دی راشي کو د هرې پارټۍ والې، زه دا نه ویم، دا ټول تقریبا مونږ ازماو کړي دي. د ووټونو په دوران کې کو تاسو خیال کړی کور په کور باندې څومره په منت زارې هغه ووټ او دغه زمونږ په ووټ باندې دا خلک لاړ شي او بره په خپلو عهدو باندې کښېني او چې دوی بیا صرف پروټوکول یو دغه انجوای کوي او د غریب بیا بالکل څه پرسان حال نه وي. نو که چېرې مونږ د خپل ووټ استعمال وپېژاندو نو غریب به بیا ښه په فایده کي. هیڅ قسمه پرابلم، هیڅ قسمه مسلې به بیا مونږ ته نه وي. خو مسلې اصل کې دغه خلک نه دی، ګرم ډېر زیاته ګرم مونږ په خپلو یو. مونږ او تاسو که مونږ او تاسو د خپل ووټ استعمال وپېژندلو، تاسو کتلې ډېر خلک داسې چې هغوی صرف د اقتدار دپاره، د اقتدار مزې دپاره، کله یو پارټۍ ته او کله بلې پارټۍ ته او کله څه او کله څه. نو بهرحال زما دغه میسج، دغه پیغام و چې څوک هم مطلب د ملک دپاره ښه وي، د قوم دپاره ښه وي، نو کوشش کوئ هغه خلکو انتخاب ضرور کوئ، چاهې کو هغه د هرې پارټۍ او د هر دغه سره تعلق ساتي، هغه جدا خبره ده. خو چې کم خلک هم په تکلیف کې، په سخته کې د پښتنو سره ولاړي او د وطن د خاورې په حقیقت کې خدمت کوي، لګیایي، صرف د پروټوکول انجوای نه کوي، صرف د ووټونو په دوران کې چې راښکاره کېږي هغه خلک درته زه نه یادومه چې مطلب په حقیقت کې تا سره په هر وخت کې ولاړي، هغه خلکو ته ضرور ووټ ورکړئ، هغه خلک ضرور سپورټ کوي. په میډیا باندې همداسې ډېره زیاته مننه. خوشحاله راته اوسئ. انشاءالله ملاویږو یو بل ویډیو سره. د هغه لوی الله په امان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।